ښه ګرمي دومره ډېره ده چې ذهن هم چکر والی دی دې وخت کې نه ډېره مزه به یې کوي. دادا خیر شه چېرته روان یې څه؟ زه چې ته نه یم روان بچې تاسو لیږمه ګیلمن چا والی دی او ډېر خراب یې والی ډېر ظلم یې ورسره کړی دی هغه په هسپتال کې پروت دی او تاسو به ورشئ هسپتال ته په دې بیګ کې مې ستاسو جامې ښي او هغې دپاره مې څه وچه میوه مې ښي ده دا به ورته ویسئ او ښه په نره به ورته خدمت وکئ که اینې ته ضرورت وي که هر څه ته ضرورت وي ورته به د نرانو غوندې ودرېږئ ولې چې هغه ټولو پښتنو ته د نرانو غوندې ولاړ دی د ټولو پښتنو یې د زړه نه خدمت کړی دی تاسو به هم دا خدمت کوئ زه به سره خپله تللی وم خو زه کمزوری یم نو دا مې تاسو دپاره دا څه کړي او لاړ شئ زما سلامونه به هم پې ووایئ بچې دادا ته لا یو ډراپ یاد دی که لسو ته ضرورت شو کله هم زه تابعدار یم آفرین بچې او تر هغې ورسره عمل ته اوسئ چې تر څو پورې هغه روغ مټ شوی نه او په خپلو خپو ګرځېدلی نه چې د نری نه شئ ښه په نری خدمت وکئ بېغمه شه دادا دا زموږ کار دی د الله په امان دوا کوه یا الله ته ګیلمن روغ مټ کړي ټولو پښتنو ته خیر پېښ کړي دادا نن څلورمه ورځ ده تا یو کپ روټۍ نه ده خوړلې بیمار سړی شکر دې دی دومره خفګان مه کوه الله مکه په تا څه چل ونه شي او په ګیلمن خو ټول پښتانه خفه دي ټول پښتانه یوازې ته نه او ته ډېر بیمار یې دادا د زړه تکلیف دې هم دی یو کپ روټۍ خوره الله مکه چې تا محسوس شو زه به څه کوم هغې ګیلمن موږ هم ډېر زیات خفه کړي دادا بچې چې ګیلمن په هسپتال کې داسې وران جاړ پروت دی او سر او خپې ماتې دي زمونږ ډوډۍ څنګه تېرېږي څنګه ډوډۍ وخورو چې د پښتنو یو غټ رهبر دی په هسپتال کې په وینو کې سور پروت دي او زمونږ ډوډۍ تېرېږي عجیبه خبره کې چې 10 ورځې نور هم ونه خورم که نه په ما هېڅ نه کېږي بالکل دادا خبره یې صحیح ده زه تا ګورم روزانه 2 رکعته نفل کې او هغه د دعا کې قسیم او عبدالله هم ورغلي دي او انشاءالله ټلیفون یې کړی دی اوس ښه دی د خیره سره او ته خفګان مه کوه دادا روټۍ خوره دادا ته پاڅېږه چې لاسونه وینځي ډوډۍ وخوره ډوډۍ مې تیاره کړې دي سقا مې تیار خور کړی دی ته راپاڅېږه السلام علیکم قسیم عبدالله خوره دادا بچې ستړي مه شئ څنګه چل دی په خیر رالی څنګه ګیلمن روغ شو تاسو ته خو ما ویل چې تر هغې پورې به نه راځئ چې څو هغه په خپلو خپو ګرځېدلی دی لکه چې ښه شوی دی که نه او انشاءالله دادا ښه دی ښه به وي څنګه چل شو ګیلمن تاسو ولې غلي ولاړه سئ څه چلو شو دادا ته خبره وکړئ که نه دادا ګیلمن اوس په دې دنیا پاتې نه شو هغه شهید شو دا څه وی زه رښتیا وایم یا الله په دې پښتنو باندې کوم عذاب راغی دا چا د نظره کړی چې کوم لږ د پښتو سړی زموږ د پښتنو تپوس کوي په هغه به دا ټیکونه راځي او دا ظلمونه به پې کېږي یا الله دادا په داسې چلو شو هله منډه ډاکټر راوله منډه